اوس به ځي اتې هغه خپلو خپلوانو کره ډوډیو ته. خدای دې وکړي چې د اختر د دوی لپاره د خوښیو او د سوکالیو ډک اختر واوسي. او د افغانستان ټول مسلمان امت ته که مسافر دي او که په افغانستان کې دننه دي ټولو ته د مبارکي وایم. الله پاک د ظالمانو په خپلو ځانونو اخته کړي. کاله د اختر زموږ تاسو د ټولو د خوشحالي او د ملک د خیر او د سولې اسباب وګرځوي. د اختر له لمانځه وروسته کله چې خلک را رخصت کېږي او دوی دلته د دوی هجوم وګورئ، د دوی خپلو خپلوانو کره ډوډیو ته د اختر مراسم دي هغه به ترسره کوي. د اختر لمانځه وروسته به انشاءالله ځو، بیا به تاسو ته د دغه مرکز شرنې د اختر نورې برخې نورې صحنې هم درښکاروو. سلامونه دوستانو، په لومړي سر کې خپلو ټولو کتونکو او ګرانو مینوالو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي د اختر د دوی لپاره د خوښیو او د سوکالیو ډک اختر واوسي او تېر کړي عبادتونه روزې تراویح او کړي عبادتونه یې ټول جنې قبول او مقبول کړي. نو سهار وختي راغلی یم دې په خاطر باندې چې دغه مخ نور دغه د سړک شاوخوا سیمه درښکاروم. اختر لمونځ ادا کېږي په دغه لوی مسجد کې. د دوی لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي، امنیتي تدابیر نیول شوي دي او دلته په پراخه کچه خلک له دې سیمې علاقو څخه راځي او دلته د اختر لمونځ ادا کوي. نو دوستانو دغه تدابیر د دغه د لمانځه لپاره نیول شوي دي. خلک را روان دي، اتې نور وخت بیخي کم پاتې ده تر څو دلته نور د اختر لمونځ ادا کېږي. دغه ډېر ښه عصري مسجد د دې لپاره جوړ شوی و. که ګورئ خلک را روان دي، دلته په دا پارکینګ کې موټرونه درایي او د لمانځه لپاره تیاری نیسي. د امنیت کسان هم شاوخوا ولاړ دي تر څو دا خلک د امن په فضا کې دغه د لمونځ ادا کړي. ځو روان یو، تاسو ګورئ ماشاءالله ځوانان په پراخه کچه د لمانځه لپاره را روان دي. په لور باندې د پکتیکا ولایت بالخصوص د افغانستان ټول مسلمان امت ته او د نړۍ ټول مسلمان امت ته که هغه که مسافر دي او که په افغانستان کې دننه دي ټولو ته د مبارکي وایم. او هغه خلک چې مثال یو د روزې مبارک میاشت کې شهیدان ورکړي دي، زخمیان یې ورکړي دي، یوه ته د الله پاک څخه صبر جمیل غوښتونکی یم او الله پاک دې وکړي د جمیل لمونځونه په افغانستان کې په ښه ترتیب سره ادا شي په ټولو جامع جماعتو کې او انشاءالله ترتیب هم نیول شوی ده. یاسین صاحب اختر دې مبارک شه. دې خلاص خدای دې خوشاله یاسین صاحب اختر دې مبارک شه. خدای دې خوشاله مو درته ولا زنګونه مې درته والو نه مې واغ کړی. الله دې خوشاله کړي جوړي خیر نصیب صاحب، خدای دې خوشاله زموږ وطنوالو ته الله دې خوشاله ټولو وطنوالو ته نیکې هیلې سلامونه. د اختر مبارکي الله پاک دې وکړي چې د اختر ټول په خوښۍ ولمانځي او په خیر تېر شي. الله پاک دې د اختر د موږ د هېواد لپاره د ستونزو د مشکلاتو د حل سبب وګرځوي. الله پاک دې موږ هغه هېوادوالو ته چې په دې اختر کې ویرجن شوي ټولو ته دې خدای صبر او استقامت ورکړي. الله پاک دې زموږ هېواد راوساتي، د موږ نظام دې خدای راوساتي. الله پاک دې ظالمانو په خپلو ځانونو اخته کړي. ډېره مننه کړم.
افریقا ټول او د افغانستان ټول وروسته السلام علیکم د اختر مبارکي وروسته له اختر مبارکي الله د اختر موږ تاسو ته ټول د خوشحالي او د ملک د خیر او د سولې اسباب وګرځوي دغه کوم شهیدان چې موږ لرو د ټول ته د شهادت مبارکي او هغه د الله شهادت قبول کړي او فصل شهادت او بیا د خدای په موږ داسې حال او داسې وضعیت نه راولي افغانان د تل تر تله کامیاب او بریالي د مسلمان ژوند یې نوی اثر کړی په مسلمان باندې تېری او ظلم نوی کړی او د مسلمان مال مې په ناحقه توګه باندې نوی کړلی خو دا وینا دی ځکه د قیامت ورځ د عمل ورځ د هغه نه ده نن ورځ د هغه د عمل ورځ ده موږ او تاسو دا فرصت چې د هغه حاصل ده که د بنده حق نه یې ادا کړی د بنده حق د هغه ادا کړو او که د الله رب العزت په حق کې تفصیل د هغه کړی کوتاهي وکړي نو بیا نن ورځ د هغه د عمل ورځ ده ژوند را بخښنه او عفو چې د هغه وغواړو تر څو الله رب العزت موږ او تاسو ته بخښنه او عفو چې سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې اختر مو ښه پیل کړی وي او ښه اختر ولري له خپلو ګرانو ملګرو او خالق او همداشان انجینر صاحب عبدالوهاب سره یو ځای دلته دغه جامع مسجد ته راغلي یو دلته د اختر لمونځ ادا کیږي د اختر لمانځه وروسته به انشاءالله ځو بیا به تاسو ته د دغه مرکز شرنې د اختر نورې برخې نورې صحنې هم درښکارو په تمه سه انشاءالله ډېر څه به ووینئ ډېر دی دلته د هجوم وګورئ د دې دوستانو د اختر لمونځ خلاص شوی ده خطبه خلاصه شوه ځوانان راووتل خیر سره د 5,000 په شاوخوا کې خلکو نن په دغه مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړ بیخي زیات کسانو د دغه مسجد د یوه ځانګړنه دا ده چې دا په 2 منزلو کې او ډېره پراخه ساحه لري نو دا خلک راووتل اوس به زیاتې هغه خپلو خپلوانو کره ډوډیو ته د اختر مراسم دي هغه به ترسره کوي نو دا اختر دی د ټولو هیوادوالو لپاره د
د سولې د خوښۍ او د سوکالۍ اختر وي. مسافر به هم په نورو وطنونو کې اخترونه لمانځي، خو مسافرو ته به انشاءالله دا وعده ورکړو چې موږ به د دوی لپاره د دوی په خاطر باندې هغه د اختر په شپو ورځو کې د دوی د کلي، د دوی د سیمې، د دوی د وطن حالات دوی ته وښکارو. بخ محمد مې نږدې ملګری ده، الله دې نیکسالي کړي، الله دې خوشحاله کړي، الله دې موږ سره خوشحاله کړي. نو دوستانو تاسو وګورئ ډېره زبردسته صحنه ده او خلک 15,000 کسان په دغه د اختر لمانځه لپاره راځي شوي. ووله تاسو وګورئ په وروستیو کې په دعا کې هغو شهیدانو ته هم خاصه دعا وسوه چې تېره ورځ د پاکستاني رژیم لخوا په بمبار کې هغه معتادین د 500 شاوخوا کې شهیدان شوي، دوی ته دعا وکړه. نو دوستانو ډېر ښه اختر او ډېر له خوښیو ډک اختر به وي انشاءالله. او بل دا ده چې سږ کال هم ډېر آباد او کال هم ډېر خوندور کال ده.